Hello, dear friends. I hope you all doing well. In today's lesson, we're gonna learn some sentences which will make difference between us and first level students and will sound more natural by using them. سلامونه ګرانو خویندو او وروڼو امید چې جوړ او روغ اوسئ نن راځو د انګلیسي ژبې څو جملې زده کوو چې په زده کولو سره به تاسې د لومړي صنف شاګردانو سره توپیر وکړئ که آماده یاستئ راځئ چې خپل درس شروع کړو. Let's get into the lesson. که چیرې مو په یاد وي کله چې موږ نوې انګلیسي ژبې ته داخله کوو په لومړۍ ورځو کې greetings یا ستړي مشې زده کوو لکه hello how are you سلام څنګه یاست او همدارنګه I'm fine what about you زه ښه یم ستاسو په باره کې ووایاست نو دا ستړي مشې تر ډېره موږ استعمالوو حتی په کوڅه کې د 5 کالو ماشومان لا چې انګلیسي یې نه وي ویلی زده دی د هر ماشوم زده دی hello how are you خو نن راځو یو څه پرمختګ کوو چې هم زموږ خبرې طبیعي په نظر ورسیږي او هم یو څه پرمختللې توګه باندې ستړي مشې وکړو د دا جملو په زده کولو سره به د hello how are you I am fine what about you د دا جملو سره به د خدای پاماني وکړو راځو لومړی مثال ته Hey Jack what's up سلام جک څه خبرې یا څه کیسې دي Oh hi James nothing you Oh سلام جیمز کومه خبره نه ده ستاسې خواته څه کیسې دي Nothing هیڅ کیسه نشته as usual پخوانۍ خبرې دي یادونه هی د سلام معنا ورکوي دا هغه زموږ او تاسې هی نه دی چې په یو چا باندې غږ کوو دا هی د سلام معنا ورکوي دوهم مثال Hi how are you doing سلام تاسې څنګه یاستئ Hi David سلام David Good ښه یم You تاسې څنګه یاست Not bad ښه یم یعنې دومره بد نه یم Thanks مننه بل مثال Hello John How is it going? سلام جان وخت څنګه تیریږي Hey Robert It's going fine سلام رابرټ وخت ډیر ښه تیریږي بل مثال Hello Charles سلام چارلز How do you do? څنګه یاستئ Hi Gabriel سلام Gabriel Good ښه یم You تاسې څنګه یاست Fine thanks ښه یم مننه بل مثال What are you up to? دا هغه وخت استعمالو کوم چې د یو چا څخه پوښتنه کوو چې څه کوي مثلا Hi Thomas, what are you up to? سلام Thomas, څه کوې؟ Hi Elizabeth, سلام Elizabeth, I'm just leaving the school. زه اوس مکتب څخه وځم. که چیرې بیا هم ستاسې څخه څوک پوښتنه وکړي Hello, how are you? تاسې I am fine, what about you? مه تکراروئ. ورته وایاستئ ساده ورته وایاستئ fine یا good, you ښه یم تاسې څنګه یاست؟ دونه ساده good, you یا fine, you ښه نو تر دې ځایه موږ زده کړل چې د Hello, how are you پر ځای باندې Hey, what's up? یا how is it going? یا how do you do? یا what are you up to? دا شیان استعمال کړو اوس راځو یو بل جملې ته اوس راځو very لغات ته دا very لغات adverb دی موږ ډیر دا استعمالو دا جمله موږ په بار بار تکرارو خو که چیرې غواړو خبرې مو یو څه طبیعي په نظر ورسیږي د دا لغات پر ځای موږ absolutely هم استعمالولی سو مثلا I'm very tired زه ډیر ستړی یم د دا پر ځای موږ داسې استعمالولی سو I'm absolutely tired زه یقیني ډول باندې ستړی یم یا زه ډیر ستړی یم They are very nervous دوی ډیر خواشیني دي د دا جملې پر ځای موږ دلته د very پر ځای absolutely استعمالولی سو They are absolutely nervous دوی په یقیني ډول یعنی دوی ډیر خواشیني دي یا خوابدي دي اوس راځو goodbye ته goodbye د کښتني صنفونو شاګردان ډیر استعمالوي خو په پرمختللي انګلیش کې improved English advanced learners دا ډیر نه استعمالوي د goodbye پر ځای باندې موږ ساده bye bye استعمالولی سو یا هم see you then بیا به سره وینو یا هم see you later وروسته به وینو catch you later وروسته به وینو see you soon ډیر ژر به یو بل سره ووینو دا استعمالولی سو goodbye ډیر باید استعمال اوس راځو nice to meet you جملې ته nice to meet you معنا ستاسې سره په ملاقات کولو باندې خوشحاله سولم دا جمله هغه وخت استعمال کړئ کوم چې د لومړي ځل لپاره د یو چا سره ملاقات کوئ چې د دې مخکې مو هیڅ یو بل نه وي لیدلی خو که چیرې مو یو بل مخکې لیدلی وي نو د nice to meet you پر ځای باندې nice to see you استعمال کړئ ځکه ملاقات مو مخکې کړی دی مثلا ستاسې یو ملګری دی د خدای پامانۍ په وخت کې تاسې ورته وایاستئ nice to meet you په ملاقات کولو باندې دی خوشحاله سوم دا غلط دی ځکه هغه ستا ملګری دی تا مخکې دی لیدلی دی اولین ځل نه دی خو که چیرې
اولین ځل یې هغه وخت نایس ټو میټ یو استعمالولی سئ. اوس راځو یو لنډه محاوره چې ما ستاسې دپاره اماده کړې دی هغه اورو. د هغه محاورې د اورېدلو سره موږ تاسې د خدای پاماني کوو. تر نوي درسونو په خدای جل جلاله مو سپارم. په یاد مو وي د انګلیسي ژبې د زده کړې دپاره زموږ چاینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې شیر کړئ د ملګرو سره، کومنټ کې ستاسې جوابونه حتما لیکم، خپل سوالونه کومنټ کې ولیکئ. تر نوي درس پورې د خدای په امان ښه وخت. Hi Robert, how do you do? Hey Sally, good. You? Fine, thanks. How are your exams going on? Terrible. I am absolutely tired these days. Okay. Take it easy. I have to go. Nice to see you, Sally. Catch you later. You too. Bye-bye. Bye. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to